السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ د سیات پجامو کې پړ یاستئ. ګرانو ملګرو، نن به تاسو داروښم تاسو څنګه کولی شئ د وائی فای پاسورډ معلوم کړئ. تاسو ته نه معلوم دی بل چا پاسورډ تاسو معلوموئ. نو ګرانو دوستانو، ویډیو لایک کړئ او شیر یې کړئ او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ د نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو دپاره. درځئ چې د ویډیو په طرف لاړ شو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، تاسو څنګه کولی شئ د پاسورډ هیک کړئ د وائی فای پاسورډ؟ نو دې لپاره زه دا پاسورډ ګورم. ګورئ ملګرو، دا پاسورډ زه واچوم 1 2 3 4 5 6 7 خو دا پاسورډ نه لګېږي. نو تاسو به دا پاسورډ نه لګېږي، تاسو ولاړ شئ بیرته دا موډ لیکلی سیټینګ، دلته به تاسو لیکئ وی پی ایس پیش بټن، دا به وږئ. نو تاسو دا وګورئ، تاسو به د وائی فای ټیپلینګ به در سره وي، یعنې چې هغه به سره وي. تاسو به د وی پی ایس بټن 3 سیکنډه پرې ونیسئ. داسې ګورئ د 3 سیکنډه دا ونیول. د هغه بعد به تاسو کتلی شئ دا وی پی ایس بټن ولګېدوله. دا به تاسو ګورئ پخپله به کنیکشن شي. دا ګورئ ملګرو، 1 2 کنیکشن شو. دا تاسو کتلی شئ دا پخپله باندې کنیکشن شو، نه پاسورډ لګېدلی نه هغه لګېدلی دی. تاسو ورته ګورئ دا دی کنیکشن. نو دې لپاره زه د ګوګل ته لاړ شم. تاسو به ښکاره کړم دا ګوګل دی. دلته به زه یو داسې هغه خلاص کړم، اپلیکیشن خلاص کړم. تاسو کولی شئ نیټ څنګه کار کوي دا وګورئ ملګرو. نو ګران ملګرو، کوم ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او شیر یې کړئ او زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ د نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو دپاره.